السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې دا بعضې قسم دواوې راځي، ګولۍ راځي د شهوت د ډېرېدلو لپاره دا که سړی وخوري. محترمه دا څو صورته لري. یو که سړی ضعیف وي، سپین ږیری بیا که وخوري څه مشکل نه لري. یو که سړی صحتمند وي، جوړ وي، نو دا بعضې خلک چې ډېر استعمالي اکثره په زیناو کې استعمالېږي چې موږ ته معلومات خلکو راکړي دي، شاګردانو چې دا خلک د زنا دپاره دغه کوي چې یو ښځه پیدا کړي، بهره دا ګولۍ وخوري، بس که ورځ وي که ګانټه وي نو دی په دغه ناروا باندې مصروف وي. او پاته د خپل اهل دپاره خوړل، دا که مخکې مو وویل که دی کمزوری وي، د هغې حوایج نسي پوره کولی د شهوت، بیا خوړل څه مشکل نه لري. او که د شهوت برابر وي، بیا دغه ګولۍ خوړل دا انسان صحت ته تاوان رسوي، ځکه دا ټول هغه مواد په ګډ سوي دي چې هغه د انسان حرارت او ګرمي ورزیاته کړي، د شهوت راپورته شي، په پښتورګو باندې هم حمله کوي او دا د انسان د ملا اوبه هم خرابوي د وخت دپاره. نو د هغه ضرر په وجه باندې نو بیا استعمال نه دي روا چې ده ته نور ضرر رسوي. دی به یوه ورځ کار په وکړي، خو لیکن د کلو کلو دپاره به دی هغه تاواني سي، تاوان به ورسېږي. خو عموماً په دې شیانو کې تاسې کوشش وکړئ ځان نبوي طریقې ته تسلیم کړئ چې حق د ښځې پر خاوند باندې د جماع په څونه وخت کې شته، په 4 میاشتې کې چې د قوت و طاقت وي نو باید جماع واجب ده وی. بعد له دې څخه وایي 4مه ورځ دې سړی جماع کوي، ځکه انسان ته د 4 ښځو اجازه هم ورکول سوې ده. 4مه ورځ دته جواز شته د جماع. په هغه صورت کې ماینې او ښځې برداشت درلودی د جماع کولو، او که هغې برداشت نه سوه کولی او د شهوات وکړي، اوس خو بل واده دې وکړي. اوس خو دا زموږ په پښتنو کې بل واده لکه کفر دی. اصل کې موږ له دینه لرې یو، موږ په دین یو خبر چې الله 4 ودونه کړي دي. که چا 2 کړي هم باره بیا عدالت یې کوي، نو چې له لوی سره عدالت وایي بیا به لا ښځو خوا نه په بدولی. نو محترمه دغه دوا که ضرورت وي ودې خوري، که ضرورت نه وي بیا د ده صحت ته تاوان رسوي، هغه د ده د صحت په خاطر باندې بیا نه ده روا. او که صحت ته تاوان نه رسوي او هغه یقیني چې د صحت ته تاوان نه رسوي، او حالانکې موږ چې اورېدلي دي چې صحت ته تاوان رسوي، که صحت ته تاوان نه رسوي بیا څه مشکل نه لري. موسوعة الفقهیه جلد 44 صفحه 36 مبحث الوطء. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.